ومبتدعاتهم زنځیر وهل، خوږې وریجې پخول، یا د شربت تقسیمول، یا تور بیرغونه په هر ځای کې لګول، دې دپاره د اسلام په مقدس دین کې کوم اصل نشته. دا د شیعګانو او د روافضو مبتدعات دي. لأن المشروع في العاشوراء هي صوم ذلك اليوم. مشروع او جائز په عاشورا کې روژه د دې ورځ ده چې سړی روژه پکې ونیسي. و یوم قبلها او بعدها، یا یو ورځ مخکې د عاشورا نه یا یو ورځ وروسته 2 ورځې د روژه ونیسي. فلا ينبغي العمل على ما زاد على الصوم. نو مناسب نه دی هغه عمل چې د روژې نه بره وسیږي، لأنها بدعة. دا بدعت دی او مشابهت دی د روافضو سره. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راغی، لیدلی چې یهود هلته 10مه ورځ د محرم روژه نیسي. د هغو نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې ولې دا ورځ روژه نیسئ؟ هغو ورته ویلې چې په دې ورځ کې الله رب العزت موسی علیه السلام والسلام ته نجات ورکړی او فرعون یې په دې ورځ کې غرق کړی دی. موږ هم د الله د شکر د ادا کولو دپاره دا ورځ روژه نیسو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي صحابه کرامو ته چې د دې یهودو نه موږ ډېر لایق یو او احق یو موسی ته، ولې موږ نه نیسو؟ خو چونکه یهود په 10مه ورځ نیسي، رسول الله وایي که زه راتلونکي کال ته باقي وم نو 9مه او 10مه به نیسم. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عاشورا د روژې په هکله فرمایلی دي څوک چې د عاشورا ورځ روژه نیسي، الله رب العزت به د هغه 1 کال مخکیني ګناهونه ورته معاف کړي. الله وایي فلا تظلموا فیهن انفسکم. په دې ورځو کې په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ. نو تاسې وایي قدرمنو اوریدونکو چې یو سړی ځان په زنځیرونو وهي، د خپل بدن نه وینې روانوي، د خپل سینې ډبوي او په هر ځای کې تور بیرغونه لګولي، نعتونه وایي، دا ظلم نه دی د اسلام د نظره؟ نو د عاشورا لمانځنه، د عاشورا استقبال باید هغه په روژې سره وشي، ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو او د کړنو نه صرف روژه ثابت ده، بل څه ثابت نه دي. لکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي ما رأیت النبي صلی الله علیه وسلم یتحری صیام یوم فضله علی غیر الا هذا اليوم یوم عاشورا. هغه وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې هغه تحري وکړي د فضیلت د یوې ورځې په بلې ورځې باندې بغیر د عاشورا، چې دا به یې فرمایل چې دا ډېر زیات فضیلت لري. او همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي صام رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشورا و امر بصیامه. رسول الله د عاشورا ورځ روژه نیولې ده او په دې ورځ کې تاسې امر کړی چې تاسې هم روژه ونیسئ. صحابه ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انه یوم یعظمه اليهود والنصارى. دا هغه ورځ ده چې د دې تعظیم یهود و نصارا کوي. نو رسول الله ورته ویلې لئن بقیت الی قابل لاسمن التاسع. که راتلونکي کال ته زه پاتې شوم نو 9مه ورځ به م زه نیسم، یعنې د یهودو نصاراو سره به مخالفت کوم. نو هغه زموږ مسلمانان ورونه یا زموږ مسلمانانې خویندې چې غواړي روژه ونیسي، یا د 9مه او 10مه یا 10مه او 11مه دې ونیسي، محمد رسول الله فرمایلي چې په دې 2 روژو سره به الله رب العزت 1 کال مخکینی ګناهونه صغیره به تاسو ته معاف کړي. او موږ د عاشورا لمانځنه له بده مرغه په زنځیرونو، په ډبولو او په بیرغونو باندې کوو. او الله فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم. تاسې په دې ورځ کې په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ. او الله څه فرمایي وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. تاسې ټول مشرکانو سره جنګ وکړئ، ویې وژنئ لکه څنګه چې هغه تاسو ټول وژني. تاسې وینئ نن په هر ځای کې د مسلمانانو په وینو باندې د دې وحشیانو لاسونه سره دي د کفارو، او هغوی په ډېر لږ محدود وخت کې د مسلمان په ضد باندې متفق او متحد کیږي، تر څو مسلمان وځپي او د هغوی وینې په ناحقه باندې تویې کړي، شپې د هغو په کورونو باندې بمبارد وکړي، حتی هغه معصوم ماشومان چې په ګهوارو او په زنګو کې دي هغه په شهادت ورسوي. الله موږ ته وایي چې تاسې دوی ووژنئ ټول لکه څنګه چې تاسې وژني. او موږ راغلي یو په عاشورا کې زنځیرونه هم پورته کړي، خپل ځانونه ډبوو. اسلام موږ ته دا هدایت راکوي؟ نه. او الله فرمایي واعلموا ان الله مع المتقین. په دې باندې ښه پوه شئ چې الله رب العزت د پرهیزګارانو سره دی، هغه کسانو سره دی چې هغوی د رب العزت نه ویریږي او د خپل ټولې کړنې، د خپل اعمال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق او د الله رب العزت د احکامو د اوامرو مطابق تیروي. الله هغه کسانو سره دی. او هغه کسان چې د خپل کړنې، د خپل اعمال د الله رب العزت د اوامرو نه خلاف چلوي، هغه اعمالو ته لاسونه وږدوي چې اصلا د اسلام په مقدس دین کې کوم بنسټ او اساس نه لري، نو الله هغوی سره نه دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان لله کان الله له. څوک چې د الله دپاره شه الله د هغه دپاره دی. نو راشئ د خپل اعمال د خپل کړنې